د بدن د اوبو د کموالي نښې. د انسان بدن اوبو ته ډېره اړتیا لري. دا د انسان روغتیا ته ډېر تاوان رسوي ځکه جسم د فعالیت د سم ترسره کولو لپاره اوبو ته اړتیا لري. اوړی وي که ژمی د انسان بدن یوه اندازه اوبو ته اړتیا لري. د اوبو کمی انسان له ځینو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کوي. د اوبو د کمی په مهال د انسان په بدن کې دغه اثرات لیدل کیږي. لومړی ډېره سردردي. که سر مو هر وخت درد کوي د دې لامل دا دی چې په ډي هایډریشن اخته یاست. په دغه وخت کې د سردردۍ د دواګانو د خوړو پر ځای ښه دا ده چې 2 ګیلاس اوبه وڅښئ. دوهم د خولې بوی. داسې نه ده چې خوله یوازې د پیازو او اوږې له خوړو وروسته بوی کوي. د اوبو کمی هم د خولې د بدبویي لامل کیږي. دریم د جسم سستي. که مناسب اندازه خوب کوئ خو بیا مو هم په بدن کې سستي لیدل کیږي پوه سئ چې بدن مو د اوبو له کمۍ سره مخ دی. څلورم وچ جلد. که جلد مو وچ وي نو پوه سئ چې بدن مو اوبو ته اړتیا لري. او پنځم د متیازو تک زیړوالی. د اوبو د کم څښلو له کبله د انسان د متیازو رنګ تک ژیړ وي. که دغه زیړوالی ډیر وي پوه سئ چې د بدن اوبه مو کمې دي. نو هر انسان په ورځ کې لږ تر لږه باید 8 ګیلاس اوبه وڅښي.